بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ضمیر خان ضمیر ته چې نن سبا په سوشل میډیا کم کنزل روان دي کم خلک چې دغه خلاف شوي دي د څه وجې نه دغه خلک خلاف شوي دي پیله راځو د ضمیر خان ضمیر ویډیو طرف ته د هغې نه پس بیا خبره کوو چې په کومه خبره باندې دا قیصه هغه روانه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زما یو ویډیو وا چا په ورده کې کړی دا خو ګوره ما چند کسان دي چې هغه په ماته کنزل لیکي نوم یې نه اخلم نو مهرباني وکړئ کنزل مه کوئ که نه نو ما په خپل هم په کنزلو کې ماسټر کړی دی ښه ټیک ده. تاسو کوم ویډیو چې دا هغه هم کته چې ضمیر خان ضمیر صاحب هغه سوی کوم ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاری نو دا هغه ویډیو دا کوم چې تاسو ته معلومه نه وي نو زه به تاسو ته وایم چې ضمیر خان ضمیر هغه د لیوي کوم نوکری چې دا هغه کوي داسې په گاډي کې کوم کسان چې تیرېده نو د سره ډیوټي به په هغې کې دا روانو نو چاته ویډیو ریکارډ کړی د هغې نه پس چې کله دا ویډیو اپلوډ کړی شوه نو په هغې چې کوم کمنټس راغلي نو ډېر زیات کنزل په هغې باندې شوي نو د هغې نه پس ضمیر خان ضمیر هم غوسه شو او هغه کسانو ته جواب ورکو کم کسانو چې په داسې قسمه ویډیو باندې هغه لیکل کړي وو. دې نه علاوه زیات تر کسان هغه اوس دا هم وایي کم ضمیر خان ضمیر چې بیا دا خبره وکړه چې زما سره هم د کنزلو هغه پی ایچ ډي ده ځکه کنزل شروع کوم نو بیا به ما څوک غلی نه کړي اخلم نو مهرباني وکړئ کنزل مه کوئ که نه نو ما په خپل هم په کنزلو کې ماسټر کړی دی ښه ټیک ده. ندین پس بیا کم زمونږ د پښتنو کم سوشل ورکر چې دی هغه هم دا خبره شروع کړه چې آیا یو شاعر چې کم دی هغې له دا خبره نه دی کول پکار چې هغه داسې خلکو ته ووایي د هغې کم مینوال چې دي د هغه کم پالور چې دي هغه به ترې خفه شي نو داسې یو شاعر له او بل هغه پویه انسان دی داسې خبره هغې له هغه نه دی کول پکار. نو دغه معلوماتو هغه تاسو سره شریک کړه د ضمیر خان ضمیر صاحب په حواله سره. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.